و د دې ښار سره اسلام والله که ښایي د دې ښار سره اسلام والله که ښایي د دې ښار اصل نامه وخشت آباد دی. زه اوس د دې نه پس زموږ سره یو بله مشره راغلې ده عایشه بیبي مومن نه راغلې ده، هغې ته بلنه ورکوم چې راوشه خپله وینا وکړي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زما بچو او زما ورونو تاسو ته ټولو ته زما د طرفه ډېر ډېر سلامونه. او نن ډېر د خفګان زه تاسو ته ویلی نشم چې نن څلورمه ورځ ده د دې خبرې چې نه موږ باندې روژه لګي، نه وږي کېږو نه تږي کېږو. نن مې چاته ویلي مالي بلکل زه ویمه نه چې روژه ده چې یو ماشومه جینۍ چې دا هغې څه ګناه وه. زه پښتون تاسو وایه دهشتګرد دی، مونږ دهشتګرد یو، مونږ هر څه یو. نو یو لسو کالو ماشومه هغه نه دهشتګرده وه، نه هغه د پنجابي مور وجلې وه، نه خور وجلې وه. دوی وایي قائد اعظم. زه نه پاکستان منم او نه زه قائد اعظم منم. زما په وسې او کلم زما وس وشو بس اواز به پورته کومه او وس به تاسو زما مټې یئ، وس مې تاسو یئ چې په دې اټک باندې یو دیوال ختل غواړي. زه پنجابی تاسو وایي میډیا، زه په میډیا باندې اختف نالت ویمه. زه په یو افغان یو افغان یو افغان یو افغان نه منو د بل اختیار، نه منو بیا په دې پاکستان جوړولو کې دا د پنجابي کار نه او دا پښتون آزاد کړی دی. نوم پې د قائد اعظم وشولو آزاد کړی پښتون دی. او پښتون هغه قوم دی چې هغه کله سخته راغلی ده په باډرو او په دغې پښتانه اچولي دي. زه نن دا ظلم دومره ظلم چې ته یو پښتون ماشومه غیبیږي، ته د هغې FIR نه درج کې، بیا د هغې پلار ته دا خبره کې هغه مجبوره و، پښتون مجبوره دی چې په پنجاب کې په اسلام آباد کې اوسېږي چې ته هغه ته وایې چې خدای دې نه کړي ستا دا لور به تښتېدلې وي. نو تاسو دا سوچ وکئ چې دا خبره دا د دې بېغیرتو خبره ده. الله دې د باج و کور وران کړي، خدای دې تباه و برباد کړي. دا زینبه چې دا زمونږ هم ماشومه وه، که پنجابۍ وه خو هغه ماشومه ده. زه سخته دشمني کومه پنجابیانو سره. زما چې څوک اوبو ته پاڼې وایي نو هم یې ډېر بدي شي. او چې کله دلته انقلاب راغی نو کیدای شي دلته یو لشل خو زه مړه کمه دا اوبو ته پاڼو واله ویل واله. نو زه دا ویم چې د یو پښتون دونه ظلم چې د هغه ماشومې پلار د غریبۍ نه تلی دی، هغه هلته مزدوري کوي که هر څه کوي، هغه د دیزې درندو نه تلی دی چې په ما ډرون حملې کېږي، په ما باندې ظلمونه کېږي. هلته هغه سره داسې ظلم وشو که دا پلار یې وله وجلی وی او ورونه نو دونه ظلم به نه وی لکه دې ماشومې سره یو ظلم وشو. بیا دې ووایي چې دا پانسي نه، دا چې چا کړي دي هغه دې ونیسي او د تیل دې تاوده کړي او په واره دې هغه پکې ډوبوي. نو زه دا ویم چې دې په فرشتې په دې ظلم باندې چې مونږ پښتانه یو نه شو نو بیا به مونږ کله یو کېږو. نو په دې ډېر ظلم دی. زه خو ویم چې هغه ځمکه ولې ونه شي کېدله چې په کومه ځمکه باندې په فرشته دا ظلم کېدلو چې څنګه د هغې نوم فرشته دی، هغه یو فرشته وه، ماشومه وه. دا ظلم چې دی که نه دا فرشتې ته دا صرف تاسو ښودلو دپاره چې مونږ پښتنو سره دا ظلم اولې زمونږ ځوانان مړه کړل، غیب یې کړل، ظلم پې کېږي. اوس یې زمونږ عزتونو ته لاس واچولو. پښتون سړی هر څه کوي خو خپل عزت نه خرابوي او د خپل مور او خور لپټه هغه څه پنجابی نه دی چې مور او خور یې مړونه هم کوي او مټیز یې ځي. دا دې پنجابیانو ته ویم. زمونږ پښتانه داسې نه دي. زه پاکستان نه منم. نالت دې وي په پاکستان او د پاکستان په حکمرانانو، نالت دې وي په دې پنجابیانو، او نالت دې په هغه پښتون چې دا پنجابی مني.
او ستاسو ډېره ډېره مننه او دا ډېره د غم خبره ده او زه تاسو ته ویلی نشم زه وایم چې د هغې په مور به سالي د هغې پلار به سالي به زه دا وعده د نعلمه چې نور راوځئ او خپل حق والی مونږ نه منو مرجر دی او پلانکی دی او ډینګړی دی ګوره دا تاسو دوکه کوئ دا مرجر نه دی دا ستاسو د مرګ یو بل پلین دی که 100 کاله تیرم شي دا پاکستان دې قبایلو له نه حق ورکوي او نه هغه مخکې کوي نه هغې دو حق ورکوي په دې مرجر او په دې خوشحاله مه شئ کوشش کوئ مونږ پښتونستان خپل جوړو مونږ خپل پښتونستان جوړو او هغه چې څنګه ولې بنګلادیش دیو نه تلی شي مونږ به د ولږې نه مړه شو زمونږ د پښتونستان چې کوم وسایل دي زمونږ په تیلو پنجاب مزې کوي زمونږ په ګیس پنجاب مزې کوي زمونږ په بجلی پنجاب مزې کوي نن تاسو دې اټک کې دیوال ووهئ او دا اټک پې بند کوئ چې دا پنجابیانو په تیارو کې به د دیو شپې دیو په تیارو کې شپې او انشاءالله تعالی اوس مونږ دا ځوانان را بیدار شوي دي او مونږ میندې خویندې تاسو سره اوږه په اوږه ولاړ یو او انشاءالله د دې فرشتې به مونږ داسې تپوس کوو لکه دیو چې د خپلې زینب وکړو مهرباني السلام علیکم ډېره مننه مشر ته یو څو شعرونه دا ډالې دي وایي لوی د شیر علي باچا دي وایي لوی سوجرګي په پېښور کوو لوی سوجرګي په پېښور کوو بیا به سم ګزار په ستمګر